الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورو پختنه کړې ده چې د محرم الحرام په میاشت کې واده څه حکم لري. وایي داسې اوازې دي چې په دې میاشت کې واده کول یا نامبارک دي او یا دې ته د نحوست د بدفعلي په سترګه ګوري یا د ناجایز په نظر ورته ګوري. د دې شرعي حیثیت څه دی؟ الجواب بالله التوفیق. معززو د محرم په میاشت کې واده یا نامبارک بلل یا ورته ناجایز ویل او یا د نحوست د بدفعلي په نظر ورته کتل دا سخت ګناه ده او دا د اهل سنت والجماعت د عقیدې مخالفت دی. په اسلام کې چې کوم شان حلال بلل شوي دي، جایز بلل شوي دي، هغه که اعتقادي وي او که عملي وي، بیا هغې ته یا نامبارک ویل یا ناجایز ویل یا حرام ویل، په دې کې د ایمان د ضایع کېدو خطره ده. مسلمانانو ته پکار ده چې هغه د شیعهګانو د دا رسوماتو څخه د هغې د دې خبرو د بدفعلیو څخه ځان وساتي، کلک اجتناب ورنه وکړي او په دغسې کارونو کې د شیعهګانو سره د روافضو سره شرکت کول حرام دی. د شرکت څخه به هم ځان ساتي. فتاوی حقانیه 2 جلد 90 صفحه کتاب البدعة والرسوم او دا شان فتاوی رحیمیه 2 جلد 115 صفحه کتاب البدعة والسنه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکيم الله صابر الحنفي صاحب.